سینوهه د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. دولسم څپرکی د مصریانو لپاره یو غیر عادي خدای. معبد وړوکی و او د وخت د کمي له امله یې ونه شوای کړی چې د هغه چت جوړ کړي. یوازې لږ لرګي او مټه خټه یې وکاروله او یوه ودانۍ یې جوړه کړه. کله چې موږ معبد مخې ته ورسېدو ومولیدل چې په منځ کې د خدای مجسمه نشته. د پوځ شاتني سرتیري د خدای د نشتون له امله حیران شوي ول او یو بل ته یې ویل دا څه ډول معبد دی چې خدای نه لري. زه هم د سرتیرو په څیر حق پک پاتې وم ځکه چې تر هغه وخته پورې مې له خدای پرته معبد نه ولیدلی او هر ځل چې هر معبد ته ننوتم کتل مې چې د یوه خدای مجسمه هلته شته. مرمهب چې ولیدل ټول حیران شوي یو نو وی ویل هغه خدای چې زموږ فرعون یې عبادت کوي یو عجیبه خدای دی چې زه هغه تاسې ته نشم معرفي کولی ځکه زه پخپله هم نه پوهیږم چې دغه خدای څه ډول دی. دغه حیرانوونکی خدای نه سترګې لري نه خوله او نه خېټه، لاس او پښې لري، خواړه نه خوري، شراب او د اوربشو اوبه څښي او فرعون وایي چې د هغه خدای د انسان په شان نه دی او نه لیدل کیږي. خو که تاسې غواړئ هغه وپېژنئ ممکنه د لمر په شان یو ګرد شی له ځان سره مجسم کړئ. مقصد نالیدلی او واحد خدای دی او تاریخ د دې ښودنه کوي چې دغه فرعون د لومړي ځل لپاره د توحید پرستۍ تبلیغ کړی دی. ژباړن سرتیري ستانه شول او لمر ته یې وکتل. د دوی رضایت نه و حاصل شوی او له ځانونو سره بوږنېدل. زما پام و چې ویلي فرعون لیونی شوی ځکه تر هغه چې یو کس لیونی نشي د هغه خدای عبادت نه کوي چې لاس، پښې، خېټه، خوله او سترګې نه لري. هورمهب هم د خپلو سرتیرو په شان فکر کوو او فرعون یې لیونی باله. بیا یو ځوان کاهن چې د سر ویښتان یې نه و خریلي او د کتان کمیس یې اغوستی و راغی. په معبد کې یو ګړی شراب په یوه لوښي کې د زیتون تیل او یوه کوده په سرلني بوټي کې ښودل او بیا یې یوه سندره پیل کړه چې ویل یې فرعون دغه سندره د خپل خدای لپاره ویلې ده. موږ د دې سندرې په هکله په څه پوه نه شو او سرتیري چې بې سواده وو هغوی هم په څه پوه نه شول. په دې سندره کې دا خبره کېدله چې اتون داسې خدای دی چې نه لیدل کېږي خو په هر ځای کې دی. په خپلې رڼا او تودوخې سره ځمکه روښانه کوي، هغې ته تودوخه ورکوي او ټولې ځمکې د نیل سیند ټول نعمتونه او خوښۍ د هغه له امله دي. دغه راز یې وویل که اتون نه وي زمری د شپې مهال ښکار نشي کولی، مار له خپلې سوړي او دغه راز چرګوړی له هګۍ نشي راوتلی. هغه زیاته کړه که اتون نه وي مینه نه رامنځته کیږي، هیڅ یو نارینه نشي کولی کومه ښځه خپله خور کړي او هیڅ یو ماشوم به د مور له نسب پر ځمکه پښې کېنږدي. ځوان کاهن له دغو خبرو وروسته وویل د مصر پاچا د خدای زوی دی او د خپل پلار په شان په مصر او پر هغو هیواد پاچاهي کوي چې د مصر تر واکمنۍ لاندې دي. کله چې سرتیرو دغه خبرې واورېدې خپلې تورې او نیزې په خپلو زغرو وهلې او په دې ډول یې خپله خوښي وښودله ځکه هغوی یوازې په دې برخې ښه پوه شوي ول. دوی پوهېدل په دې کې شک نشته چې فرعون د خدای زوی دی چې تل همداسې ول او په راتلونکي کې به تل د مصر فرعون د خدای زوی وي. په دې ډول د اتون د معبد د پرانیستلو کار پای ته ورسېد او بیا موږ روان شو. له موږ څخه زما مقصد د پوځ شاتني سرتیري او د هورمهب په مشرۍ صاحب منصبان دي. هورمهب په خپلې جنګي ګاډۍ کې ناست تر پوځ مخکې روان و، ورپسې سرتیري او تر شا یو شمېر نور افسران. ځینې افسران په جنګي ګاډیو او ځینې پر روانو تختونو سپارول، خو زه په یوه خره سپور شوم او د جراحۍ د وسایلو او درملو صندوق هم راسره و. موږ تر هغه وخت روان وو چې سیوري لوړ شول او یوازې د ورځې په نیمایي کې د ډوډۍ لپاره ودرېدو. پخه شوي باقولي او پر سر یې اچول شوي د زیتون تیل مو وخوړل. کله خو به ستومانه او مایوبه سرتیري چې له لارې به پاتې شول د لارې په څنډو کې کېناستل، خو هغو افسرانو به چې له ښار روان ول په متروکو وهل. یو ځل مې ولیدل چې د یو افسر جنګي ګاډۍ د یو سرتیري په مخ کې چې له ستومانۍ د لارې په څنډه کې ناست و ودرېده. دغه افسر له خپلې ګاډۍ ور ټوپ کړ او په دواړو پښو د سرتیري په خېټه کې ودرېد. دغه سرتیری د افسر د دغه ګزار له امله ځای پر ځای مړ شو، خو هیچا اعتراض ونه کړ د دې لپاره چې د جنګ ډګر ته د تللو لپاره اجیر شوي سرتیري ټمبلي ونه کړي.
کله چې سیوري لوړ شول موږ هغو غونډیو ته ورسېدو چې د یوې غرنۍ سیمې پیل ګڼل کېدي. ناڅاپه په سرتیرو د غشو باران جوړ شو او معلومه شوه چې یو شمېر خبریانو په دغو غونډیو کې زموږ په سرتیرو غلچکي برید کړی. د غشو د باران له امله هغه سرتیري چې سندرې یې ویلې غلي شول، خو هورمهب دغو غشو ته اهمیت نه ورکاوه، د دې امله چې موږ د پوځ له مهمې برخې سره یو ځای شوي وو او د لښکر مخکیني او شاتني ځواکونه او د هغه زړه سره یو ځای وو. نو هورمهب امر وکړ چې سرتیري د ګړندي شي او له دې ځایه د لرې شي. د دې کار موخه دا وه چې د خبري ځواکونو پر اصلي برخې حمله وکړي او د لارې په دواړو غاړو کې له خبري غشي وشتونکو سره په مبارزې خپل وخت تیر نه کړي. موږ جنگي ګاډیو په یو برید کې غشي وشتونکي له لارې لرې کړل او موږ خپله لاره ووهله. زما په څنګ کې یو افسر چې د پوځ د خوړو او د حیواناتو د وښو مسؤل و پر یو خره سپور و. د دې امله چې له سهاره تر بېګا له یو بل سره و نو له ما سره ملګری شو. له ما یې غوښتنه وکړه چې که ووژل شو داسې یو کار وکړم چې جنازه یې له منځه ولاړه نه شي او د هغه خپلوانو ته یې ورسوم چې مومیایي کړي. هغه به ویل خبریان ډېر زړور او بېرحمه دي او د شپې تر رارسېدا پورې به موږ ټول ووژني. د ورځې 4مه برخه لا پاتې وه چې د غونډیو په منځ کې یوه پراخه دښته راښکاره شوه او معلومه شوه چې خبریانو هلته پنډغالی جوړ کړی دی. تر کومه ځای چې سترګو کار کاوه هومره تورې کېږدۍ یوه په بله پسې ولاړې وي. د کېږدیو په مخ کې خبریانو له زغرو او ځلانده نیزو سره چغې وهلې او د دوی غږ په بیدیا کې داسې انګازه کوله چې په زړونو کې یې ویره ګډوله. هورمهب خپل سرتیري منظم کړل، نیزه لرونکي په منځ، غاښه لرونکي په دواړو غاړو کې ودرول او بیا یې ټولو جنګي ګاډیو ته وویل کله چې ما امر وکړ نو حمله وکړئ او موږ به ستاسې تر شا حرکت وکړو. څو غټي ګاډۍ یې له ځان سره وساتلې او امر یې وکړ چې تل به له ده سره وي او له هغه به نه لرې کېږي. هورمهب چې پوه شو د هغه سرتیري د خبریانو له نارو او چیغو او د هغوی د نیزو او زغرو له برېښنا ویرېدلي دي نو نارې یې کړې ای د مصر او سوریې نارینه وو او ای تور پوستو چې د مصر د لښکر یوه برخه یاست له دغو نارو سرو مه ویرېږئ. دغه نارې تاسې ته زیان نشي رسولی او پوه شئ چې د خبري سپاهیانو شمیر هم ډیر نه دی. دغه کېږدۍ چې ګورئ د دوی د ښځو او ماشومانو ځای دی او د هغه لوګي د دې څرګندونه کوي چې خواړه پخوي. که تاسې مېړانه وکړئ نن شپه به د هغوی خواړه وخورئ او د خبریانو ښځې به ستاسې وي. زه هم لکه یو وږی تمسا داسې شوی یم او غواړم جنګ ډېر ژر زموږ په ګټه پای ته ورسیږي چې وکړی شم د هغوی خواړه وخورم. تر دې وړاندې چې هورمهب د حملې امر وکړي خبري سپاهیانو چې سختې چغې یې وهلې پر موږ حمله وکړه او ما ولیدل چې هغوی سرتیري تر موږ ډېر دي. کله چې زموږ نیزه لرونکو ولیدل چې هغوی ویرونکي سرتیري رانږدې کېږي نو شاته یې وکتل او ما هم د هغوی په شان شاته وکتل چې پوه شم له کومې لارې تښتېدلی شم. خو زموږ تر شا یوازې افسران ول چې په خپلو متروکو یې ډبرې تړلې وې او هغه یې ښورولې. د دوی تورې هم برېښېدلې او زموږ سرتیري پوهېدل چې د تېښتې لاره نشته. پر دې سرپیره ټول وږي او تږي وو او فکر یې کاوه چې که وتښتي خبري سرتیري به په بیړه ورورسېږي او هغوی به قتل عام کړي. له دې امله یې تېښتې ته زړه ښه نه کړ او دومره سره نږدې شول چې تر منځ یې واټن نه و او آن یو خس یې هم په منځ کې نه شو تېرېدی. کله چې موږ ته نږدې شول خبري غشي ویشتونکو خپل غشي وویشتل. د دې امله چې د غشو وزوز اوازونه ډېر ویرونکي ول او مرګ هر شی به انسان ګواښي. زه د هغوی له غږونو وویرېدم ځکه چې داسې منظره مې لیدله او داسې غږونه مې اورېدل چې تر اوسه پورې مې نه لیدلي ول او نه اورېدلي. په دې وخت کې هورمهب خپله متروکه وایستله او ویې ښوروله. نغارې ووهل شوې. شیبه وروسته ګړندۍ ګاډې وخوځېدې او هغوی تر شا زموږ ټولو سرتیرو حرکت وکړ. داسې نارې یې ووهلې چې ما کتل د دوی غږ د خبري سرتیرو تر غږونو اوچت و. زه پوهېدم چې زموږ سرتیري د دې لپاره چې ویره له ځانه لرې کړي نارې وهي او ما هم د هغو په شان چغې وهلې او د نارو په وخت کې مې احساس وکړ چې نه ویرېږم. سره له دې چې خبري سرتیري زړور ول خو جنګي ګاډۍ یې نه درلودې او زموږ ګاډیو د هغوی ترمنځ یوه لیکه او درز جوړ کړ چې د نیزه لرونکو لپاره یې لاره خلاصه کړه. کله چې زموږ نیزه لرونکي دغه درز ته ننوتل د هورمهب د امر له مخې زموږ غشي ویشتونکو دښمن لښکر په غشو وویشت.
له دې وروسته د دواړو لورو سرتیري سره یو ځای شول، خو له لرې د شترمرغ له لوړې بڼکې سره د هورمهب اوسپنیزه خولۍ ښکارېده او همغه راز د ټولو سرتیرو په مخ کې جنګېده. زما خر د جنگ د ډګر له شور ماشوره ویرېدلی و او ځان یې د جنگ د ډګر منځ ته واچاوه. ما هڅه وکړه چې مخه یې ونیسم، خو بریالی نه شوم. ومې لیدل چې خبري سرتیري په زړورتیا سره جنګېدل او چې پر ځمکه به لوېدل. هڅه به یې کوله چې په توري یا نیزې سره زموږ سرتیري او آسونه له منځه یوسي. هر لور ته مې چې کتل وینې مې تر سترګو کېدلې او پر ځمکه دومره مړي او ټپیان پراته وو چې ناببره خبري سرتیرو چغې ووهلې او شاتګ یې وکړ. علت یې دا و چې زموږ جنګي ګاډیو د هغوی لیکې ماتې کړې وې. ځانونه یې د هغو خیمو ته رسولي ول او هغو ته یې اور ورته کړی و. کله چې خبریانو کتل چې ښځې، ماشومان، پسونه او غواګانې یې په خطر کې دي، نو د هغوی د ژغورنې لپاره د کېږدیو پر لور ولاړل او همدا موضوع د هغوی د تباهۍ سبب شوه، ځکه چې زموږ ګاډۍ د هغوی لور ته ستنې شوې. زموږ سرتیري هم له ښاره ورسېدل او خبریان د دوو حمله کوونکو ډلو له لورې قتل عام شول. وروسته له ټول شجاعت سره ژوندي پاتې کسان وتښتېدل چې روغ ووځي. هر خبري سرتیری به چې ووژل شو په لټل کېده او زموږ سرتیرو به هر هغه شی ترې اخیست چې د استفادې وړ به و. د دوی به د مړو یو لاس هم ترې غوڅاوه چې له جنګه وروسته یې د مصریانو په کمپ کې د لښکر د مشر د مقام پر وړاندې یو پر بل واچوي. له دې وروسته چې پوه شول خبریانو ماتې خوړلې ده او نور مقاومت نشي کولی، نو زموږ په سرتیرو د سړي وژنې غوسه برلاسې شوه او هر ژوی به یې واژه. ان د کوچنیانو مازغی په ګرز باد کړل. زموږ له سرتیرو څخه ان غواګانې، آسونه او پسونه هم خوندي نیول، تر دې پورې چې هورمهب د جګړې د بندولو امر وکړه. وی ویل هغه کسان دي نور نه وژل کېږي چې له جګړې څخه ژوندي پاتې دي. نوموړي ویل ژوندي پاتې کسان دي اسیران او خرڅ کړای شي. زما خره د جنگ تر پایه پورې اخوا دیخوا منډې وهلې او ترپیده. ما په ډېرې سختۍ سره ځان پرې ټینګ کړی و چې پر ځمکه ونه لوېږم. بالاخره زموږ یو سرتیري د خپلې نیزې په لاس د خره وربوز ته ګزار وکړ. هغه یې کرار کړ او زه ترې کوز شوم. سرتیرو چې پر دغې ورځ لیدم چې خره زه کړولی یم، نو له هغه وروسته یې پر ما ابن الحمار نوم کېښود. داسې حال کې چې زموږ سرتیرو د پسونو، آسانو او غواګانو د ټولولو او خبري قبایلو د شیانو د لوټلو او د هغوی د ښځو د ضبطولو په حال کې ول. ما د جنگ په میدان کې یو شمیر سرتیري سره د ټپیانو معالجه کوله او کله چې شپه شوه، ما د لارې یو بلې خواته د بلو اورونو په رڼا کې د ټپیانو درملنې ته دوام ورکړ. د خبري سرتیرو، ګروزونو، نیزو او تورو زموږ یو شمیر سرتیري سخت ژوبل کړي ول او ما باید د هغوی د معالجې لپاره هڅه او بیړه کړې وای. په داسې حال کې چې زموږ ټپیان د سختو دردونو له امله ځورېدل، د کمپ له شاوخوا ساندې تر غوږو کېدلې. دا د هغو ښځو ساندې او نارې وې چې زموږ سرتیرو هغه په خپلو کې سره ویشلي او له هغوی استفاده کوله. کله کله به اړ شوم د یو ټپي د سر اوښتی پوستکی بیرته د هغه پر سر ور وګنډم. کله به مې د بل سرتیري کلمې د هغه په خېټه کې ځایولې او خېټه به مې ورګنډله. کله چې به مې کتل د یو ټپي د رغېدا هیله نشته، نو په رګونو کې به مې ډېر اپیم ورننه ایستل. د وربشو ډېرې اوبو یا بیر به مې پرې وڅښل چې د درد له احساسه پرته مړ شي. ما یوازې د مصري سرتیرو معالجه نه کوله، بلکې د زړه سوي له امله مې خبري سرتیري هم معالجه کول. ما چې کله د څو خبري سرتیرو ټپونه ور وتړل، په دې وخت کې د هغوی د ښځو چغې پورته شوې او دوی یې غږونه واورېدل. پر دغو ښځو باندې زموږ سرتیرو تیری کړی و. دغو ټپیانو هغه پټۍ بیرته لرې کړې چې ما پر زخمونو ورتړلې وې، نو ځکه وینې ترې ولاړې او د ډېرې وینې له بهېدا څو شېبې وروسته ومړل. ما له دې امله پر خبري سرتیرو زړه خوږاوه چې پوهېدم د مصر سپاهیانو پرې یرغل کړی او دا د فرعون او د مصر د پوځ لپاره ویاړ نه دی، ځکه چې خبریان پوځي کسان نه وو، بلکې کوچیان قبایل لوږې هغوی لوټمار او چور ته اړ کړل او د سوریې د نورو اوسېدونکو په شان د مصر د فرعون تر حمایت لاندې ګڼل کېدل. د خواشینۍ یوه خبره دا وه چې کتل مې ټول خبري سرتیري په سترګو معیوب او ما پکې یو کس ونه موند چې روغې سترګې ولري. وروسته راته جوته شوه چې د هغوی په منځ کې د سترګو ساري ناروغي خپره شوې وه او ټول پرې اخته ول.
پر دغه شپه ټولو سرتیرو استراحت وکړ او یوازې ساتونکي ویښ ول ځکه چې دا ویره وه چې کیدای شي تښتېدلي خبریان بیا پر موږ حمله وکړي، خو خاصه پیښه ونه شوه. زه تر سهاره پورې د ټپیانو په درملنه بوخت وم او سهار چې کله هورمهب له خوبه راویښ شو پوه شو چې تر سهاره ویښ وم. وروسته یې ور وغوښتلم او ویې ویل پرون مې لیدل چې ته له وسلې پرته په ډېر زړورتیا د جنګ ډګر ته ننوتې، خو باید درته ووایم چې د جنګ په ډګر کې د یوه ډاکټر دنده له جنګه وروسته پیلېږي او ضروري نه ده چې هغه ځان له کړکېچ سره مخامخ کړي. له دې وروسته هر ځل چې جنګ ته ځو ته استراحت وکړه تر دې چې جنګ پای ته ورسېږي او له هغه وروسته د ټپیانو معالجه پیل کړه. له دې امله چې ډېر ستړی وم هورمهب د زرو یو امیل راکړ او ویې ویل دا ستا د پرونۍ زړورتیا او بېګانۍ بېخوبۍ انعام دی، خو اوس ولاړ شه او ویده شه. سره له دې چې ستړی وم احساس مې نه کوه چې ویده به شم. کله چې د سهار لمر راوخیږي د سړي له سترګو خوب کډه کوي. کله چې مې له هورمهب سره ولیدل نو مې ورته وویل پرون مې ولیدې چې د سرتیرو په مخ کې پرلپسې جنګېږي، سره له دې چې ټول ځواکونه تا ته متوجه ول او ټول پوهېدل چې ته د مصر پوځي قماندان یې، بیا هم په تا یو غشی ونه لګېد. هورمهب وویل د دې لپاره چې زما باز تل زما پر سر الوت کوي او تل مې له خطره ساتي، نو هیڅکله به غشي پر ما ونه لګېږي او د دښمن هیڅ سرتیری به ونه شي کړی چې ما په غشو یا نیزو ووهي. له همدې کبله کله چې زه د نورو له نظره یو زړور کس ګڼل کېږم د غرور او خوښۍ احساس نه کوم. دا د دې لپاره چې زه پوهېږم هومره زړور نه یم چې نور یې تصور کوي. که زما پر ځای بل هر څوک وي همداسې میډانه کولی شي او زه د دې لپاره د سرتیري پر وړاندې حرکت کوم او جنګېږم چې مصري سرتیري له جنګ سره عادت وکړي. دا 40 کاله کېږي چې مصریان نه دي جنګېدلي او پرلپسې سولې په هغوی کې د جنګ غوښتنې او عادتونه له منځه وړي دي. خو کله چې زما سرتیري وروزل شول او عادت یې وکړ چې نور به له دښمنه نه ویریږي، نو زه به هم د مصر د نورو لښکرمشرانو په شان په روان تخت کې کینم او د جبهې په وروستۍ برخه کې به پاتې کېږم او جګړه به کنټرولوم. ومې ویل هورمهب دا څنګه کیدای شي چې ستاسې په سر الوتونکی باز وکړی شي چې د تا د غشو تورو نیزو او ګرزونو له تاوانه وساتي؟ هورمهب وویل زه تصور نه کوم چې زما ساتونکی د همدا باز وي، بلکې دغه باز هغه نښه ده چې ما ته ښیي تر هغه چې زما وخت نه وي راغلی زه به ونه وژل شم، نو ځکه خو داسې دلیل نشته چې زه وډار شم. زه پوهېږم چې انسان یو ځل مري او داسې څوک به نه وي چې 2 ځلې ووژل شي، نو باید د داسې پیښې په اړه چې یو ځل پیښیږي ټول عمر ونه ډار شو. له همدې امله ویره نه پرېږدم چې زړه ته مې لاره وکړي. زه چې نه ډارېږم مرګ هم زما لوري ته نه راځي تر هغې ورځې چې زما وار نه وي راغلی او پر دغه ورځ که زړور وم یا وډار شم بیا به هم مړ شم. پوه شوم چې هورمهب څنګه خبره کوي او د دې چارې علت یې چې مرګ د هغه لوري ته نه ورځي دا دی چې دی جرأت لري او بختور سرتیری هغه وایي چې جرأت لري او د هغو طالع هم د دوی همدا جرأت دی. هغه سرتیری چې جرأت نه لري طالع هم نه لري او په جنګ کې به لومړنی کس وي چې وژل کېږي. د لوټمار او د ښکلو امیلونو او میرمنو د ترلاسه کولو ارمان به بلې دنیا ته یوسي. له هغه وروسته زه له هورمهب څخه جلا شوم او لاړم چې لږ ویده شم. ورځ نه وه نیمایي شوې چې له خوبه پاڅېدم. ومې کتل چې زموږ سرتیري ساتیري کوي او د نښو په ویشتلو بوخت دي. د دوی نښې د خبریانو هغه سرتیري ول چې علاج یې نه کېده او دوی پوهېدل چې دغه سرتیري د مریتوب لپاره هم نه پکارېږي، نو هغه خرڅولی هم نه شو. پر دغه ورځ او په بله شپه زموږ سرتیرو له خبري ښځو سره ساتیري کوله او څو میرمنو د دې لپاره چې زموږ د سرتیرو لاس ته ورنشي په خپلو اوږدو څڼو یې ځانونه ووژل. پر درېیمه شپه د هغو مصري او خبري سرتیرو د مړیو بویونه چې په بیدیا کې پراته ول د زغملو نه ول او تر سهاره مو د شغالانو او ګیدړانو له شور ماشوره خوب ونه کړ چې د مړیو په خوړلو لګیا ول. هورمهب ته مې ویل که په دې بیدیا کې وځنډېږو ټول به د مړیو د بویونو له امله ناروغان شو. هورمهب موافقه وکړه چې لښکر له هغې بیدیا وخوځوي او سخت ټپیان د ګاډیو په وسیله اورشلیم ته واستوي. هغه ویل له دې امله چې خبریانو د تېښتې پر وخت خپل خدای له ځان سره وړی دی او زموږ د کشف مامورین وایي چې هغوی همدلته نږدې دي، نو باید زه ولاړ شم او د هغوی خدای ترې واخلم. پر بله ورځ له دې وروسته چې سخت ټپیان مو اورشلیم ته وخوځول، هورمهب له یو شمېر ګړندیو ګاډو سره حرکت وکړ او زه یې هم له ځان سره کېنولم او ویې ویل چې غواړم تا په خپل جنګ کې شریک کړم چې پوه شې
څنګه د پاتې خبریانو پوزه په خاورو موښم. کله چې موږ خبري پاتې شوني راګیر کړل، هغوی سندرې ویلې او هغه څه چې دوی د سوریې له خلکو او کروندګرو اخیستي دي مخته کړي او دوی ورپسې روان دي. موږ لکه توپان پرې نازل شو او تر دې وړاندې چې دوی د ځان دفاع وکړي زموږ ګاډیو ځوانانو او بوډاګانو لاندې کړل او د هغوی هډوکي ورمات کړل. مصري سرتیرو ته چې به هر څو ګوتو ته ورغلل وژل به یې، ان تر دې چې نورو د ځان لپاره ویرې، خپل څاروي او خواړه پرېښودل او تښتېدل. هورمهب امر وکړ چې په بیدیا کې خواره شوي پسونه او غواګانې راټولې کړي. بیا یې د خبریانو خدای له ځمکې پورته کړ او بیرته ستانه شو او له ټول لښکر سره د اورشلیم پر لور روان شو. هورمهب په لومړني تمځای کې د خبریانو خدای د سرتیرو پر وړاندې ټوټه ټوټه کړ او سرتیرو خوشحالۍ کولې، ځکه چې پوهېدل نور خبریان خدای نه لري او تر بل هر وخت ډیر بېوزله شوي دي. تر هغه ځایه چې زما یادېږي خبریانو خپل خدای چې له لرګي جوړ شوی و یهود یا یهو باله. کله چې زه اورشلیم ته ننوتم حیران شوم چې ولې ډیر شمیر هغه سرتیري چې ما یې درملنه کړې وه مړه شوي دي، په داسې حال کې چې پوهېدم د هغوی ټپونه خطرناک نه دي او روغ به شي. د دې موضوع راز وروسته ماته څرګند شو. هغه داسې و چې د هورمهب د امر پر بنسټ ټول لوټ شوي شیان یې اورشلیم ته راوړل او له غلامانو او وینځو سره یو ځای یې وپلورل. هر څومره سره سپین او نور شیان چې د دغو کسانو له خرڅلاوه ترلاسه شول پر سرتیرو یې وویشل. له دې کبله چې یو شمیر سرتیري مړه شوي ول، نو د ژوندیو سرتیرو ونډه ډیره شوې وه. د لښکر د څارویو د وښو او خوړو مشر یعنی د لوجستیک مشر چې له ما سره ملګری شوی و وویل په هر جنګ کې داسې کیږي. سرتیري د دې لپاره خپلو ژوبلو ملګرو ته اوبه او خواړه نه ورکوي او غواړي چې مړه شي. هر څومره چې د سرتیرو شمیر کم شي نو له جنګي غنیمتونو څخه ډیر څه ترلاسه کولی شي. د سوریې ډیر شمېر سوداګر په اورشلیم کې غونډ شوي ول او د جنګ غنیمتونه یې واخیستل. هر سوداګر یو شمېر داسې ښځې له ځانونو سره راوستې وي چې ځانونه یې ارزانه خرڅول او زموږ سرتیرو به سره او سپین ورکول چې څو شېبې له یوې ښځې سره تېرې کړي. له سهاره تر بیګا او له بیګا تر سهاره په اورشلیم کې د تنبور، دایرې، سورني او تبلیغ غږونه اورېدل کېدل او شراب څښل کېدل. مصري سرتیرو شراب څښل او له هغو ښځو سره په ساتیري بوخت ول چې ځانونه یې ارزانه خرڅول. کله خو به د نشه سپاهیانو ترمنځ سخت جنګ ونښت. یو د بل په سینو او خېټو کې به یې چړې ومنډلې او پر ګرزونو به یې یو د بل ککرۍ ورماتې کړې. په دې وخت کې د مصر د لښکرو مشر هورمهب څو تنه پوټه په دار وځړول، خو سره له دې به هره ورځ شخړې کېدلې او هره ورځ به یو شمېر سرتیري په دار کېدل. سره له دې چې سرتیرو به په دار شوي خپل ورانکاره ملګري لیدل خو عبرت به یې نه اخیست. تر هغه چې په دنیا کې شراب سره سپین او ښځه وي او ځینې نشه کسان په سرو سپینو یا د ښځو پر سر له یو بل سره اختلاف پیدا کوي، حتما جنګ کیږي. یو شمیر پکې وژل کیږي او یو شمیر هم د قاتلینو په توګه باید په دار وځړول شي. سپاهیانو چې په لوټمار کې څه ترلاسه کړي ول ټول یې په شرابو او ښځو وشیندل او بایلودل. مصري افسرانو هم د سرتیرو په شان خپلې ونډې په شرابو او ښځو ولګولې، خو په دې توپیر چې افسرانو به له هغو ښځو سره لیوالتیا نه درلوده چې ځانونه ارزانه خرڅوي. دوی به هغه ښځې خوښولې چې ځانونه به یې ګران خرڅول، ځکه هر څومره چې ښځه ښایسته وي نو بیه یې ډیره وي. د پوځ په افسرانو کې یوازې هورمهب و چې ښځو ته یې توجه نه کوله. زه د هغه د کلک هوډ او پاکلمنۍ ته حیران شوم. په داسې حال کې چې هورمهب ښکلی ځوان و او هره ښځه که ګران بیه او یا ارزان بیه وه په ډېرې خوښۍ د خور کېدله. هورمهب له لوټل شویو شیانو او مریانو استفاده ونه کړه او په بدل کې له سوداګرو څخه خپله ونډه واخیسته. د دې استفاده په دې ډول وه چې کله معاملې ختمې شوې او سوداګرو مریان او نور توکي وړل، نو هورمهب ورته وویل هر سوداګر باید د پیرودلو توکو لسمه برخه د امنیت د ساتلو د بیې په توګه ده ته ورکړي. هورمهب سوداګرو ته وویل چې په ټول هغه وخت کې چې تاسو معاملې کولې یو سرتیري یا د ښار اوسېدونکي جرأت ونه کړ چې ستاسې شیانو یا مالونو ته لاس ورکړي، ځکه چې زه شپه او ورځ ځیر وم چې څوک ستاسې سره او سپین او مریان غلا نه کړي.
که زه نه وای تاسې له دې ځایه خپله شتمني او مریان نه شوای لېږدولی بلکې مستو خونړیو سرتیرو تاسې هم وژلاست. دغه خبره سمه وه او هورمهب داسې امنیت ټینګ کړی و چې د یوه سوداګر یوه کړۍ میس هم ورک نه شول. سوداګر پوه شول که په خپله خوښه 10 سلنه برخه ورنه کړي ممکنه د ټول شیان یې له منځه ولاړ شي. نو له همدې امله یې هورمهب ته خپله برخه ورکړه او خپل شیان او ځانونه یې روغ رمټ له اورشلیم څخه وایستل. د جګړې له پای ته رسیدو سره زما دنده هم پای ته ورسیده. نو هورمهب ته ورغلم چې له هغه سره خدای پاماني وکړم او ازمیر ته ستون شم. هورمهب د خدای پاماني په وخت کې ماته وویل چې پرون له یوه پاپیروس یا مصري کاغذ سره د فرعون له لوري یو قاصد راغی او فرعون په دې لیک کې ملامت کړی یم چې ولې مې وینه بهولې او خبریان مې وژلي دي. زه غواړم فرعون ته ووایم ده چې خپل خدای ته سندرې ویلي او تصور کوي چې مصر او سوریه په مینې سوله غوښتنې او له خپلو همنوعانو سره په محبت اداره کولی شي پر یوه کلي او بانډي د خبریانو حمله نه ده لیدلې. که وګوري دغه قبایل څه ډول پر کلیو او بانډو حملې کوي، نارینه او ماشومان وژني، له ښځو یې د ارزانبیو ښځو په څیر ګټه اخلي او بیا یې د وینځو په توګه پلوري، نو ما به نه ملامتوي. پوهیږي ځکه چې په مینې محبت او سوله غوښتنې سره نشي اداره کېدی، ځکه شونې نه ده یو څوک وس ولري او یا وژنې او لوټماري ته اړتیا ولري او دی دا کار ونه کړي. نو پیاوړی سړی چې د نورو د وژلو او د هغوی د سرو سپینو او ښځو د اخیستو توان لري یوازې یو وخت دغه کار نه کوي او هغه دا وخت دی چې دی شتمنۍ او ښځو ته اړتیا ونه لري. اوس به زه خپل سرتیري مصر ته ولېږدوم او باوري یم چې فرعون به راته ووایي خپل سرتیري رخصت کړه، خو زه به یې رخصت نه کړم ځکه چې په ټول مصر کې یو روزل شوی او د جنګونو تجربه کار پوځ دی چې هغه هم زما پوځ دی. ما ورته ویل آیا تصور کوي چې مصر به یو لښکر ته اړتیا ولري ځکه چې مصر دومره پیاوړی او بډای دی چې هیڅ دښمن نه لري او له همدې امله اړ نه دی چې کوم تکړه پوځ ولري. هورمهب وویل د مصر په شان یو هیواد چې د سوریې لسګونه پاچاهان یې تر ولکې لاندې دي یو پیاوړي پوځ ته اړتیا لري چې د پاچاهانو ترمنځ سوله وکړي. ما په دې وروستیو کې اورېدلي چې په سوریې کې د آمورو پاچا د سورلیو او آسونو په راټولولو او د جنگي ګاډیو په جوړولو بوخت دی او داسې ښکاري چې د بغاوت نیت لري. ما وویل زه دغه پاچا پیژنم او مخکې مې ورته غاښونه معالجه کړي ول. هغه زما ښکلې وینځه ولیده او هغه یې خوښه شوه. ما بیا دغه وینځه هغه ته ورکړه او بې ښځې پاتې شوم. هورمهب وویل سینوهه آیا ته چمتو یې چې له ما سره مرسته وکړي، یعنې زما لپاره یو ستر سفر وکړي؟ زه به یې په بدل کې چې څومره زر غواړې درکړم. ومې پوښتل ولې غواړې زه مسافرت وکړم؟ هورمهب وویل ته یو ډاکټر او آزاد سړی یې، هر چیرته تللی شي او له دې کبله چې طبیب یې ټول په تا اعتماد کوي او زه په دې هم پوهیږم چې په بابل او هاتي کې مصري ډاکټرانو تا ته ډیر درناوی کوو. زه چې د مصر د لښکر قمندان یم باید په دې پوه شم چې د نورو ملتونو په تیره بیا د هاتیانو او بابلیانو جنگي وسله څه ډول ده. د هاتیانو او بابلیانو د وسلو په هکله وحشتناک خبرونه را رسیږي. ما اورېدلي چې هاتیان خپلې تورې او نیزې له یوه توربخون فلز څخه چې اوسپنه یې بولې جوړوي او څوک نه پوهیږي چې دوی دغه فلز له کومه ځایه راوړی دی. د هغوی له تورو او نیزو څخه د هغوی جنگي ګاډۍ خطرناکې دي. اورېدلي مې دي چې هغوی خپلې جنگي ګاډۍ له همدې اوسپنې جوړوي او دغه ګاډۍ دومره کلکې دي چې کله زموږ په میسي ګاډیو لګیږي نو د لرګیو په شان یې ماتوي. د دغه اوسپنې او د نورو ملتونو د وسلو او ګاډیو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره تر تا بل وړ کس نشته. له دې کبله چې ته ډاکټر یې او هر چیرته تلای شې، بابلي نړیواله ژبه دې هم زده ده، له هر چا سره خبرې کولی شي او هیڅوک دا خیال نشي کولی چې ته یو پوځي جاسوس یې، ځکه څوک دا تمه نه کوي چې یو ډاکټر دې په پوځي مسألو هم پوه شي. له دې پرته ته ډیر هوښیار او ځیرک یې او پوهیږي چې زما څه ډول معلومات پکار دي، په داسې حال کې چې نور عقل او شعور نه لري او کله چې فرعون هغوی د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره لیږي یوازې د بابل د پاچا د ګیرې او د هغه د ښځو په هکله فرعون ته معلومات راوړي. خو ته په نورو هیوادونو کې دا معلومات راټولولی شي چې څومره سرتیري لري او سپاهیانو وسله یې څه ډول ده. دغه راز ته معلومولی شي چې اوسپنه څه ده او څه ډول ترلاسه کیږي، آیا جوړیږي که د مس په شان له ځمکې څخه ترلاسه کیږي.
ته په دې هم پوهېدی شې چې د نورو ملتونو جنگي قدرت څومره دی او د دغو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به په مصر کې له ما سره یو ځای شي او هغه څه چې ترلاسه کړي دي ما ته به یې ووایې. ما وویل هورمهب زه به بیا مصر ته ستون نشم. هورمهب وویل تېروتنه کوي. هغه څوک چې د نیل اوبه وڅښي له مصره زړه نشي شکولی. ستا دغه خبره ماته د مچانو د بنګېدا په شان ښکاري او راته مهمه نه ده، ځکه چې پوهېږم حتما به یوه ورځ مصر ته ستون شي. که ته موافقه وکړې چې د نورو ملتونو د پاچاهانو، پوځ، وسلو او پوځي زده کړو په هکله ماته معلومات راوړي، زه به ستا له دې معلوماتو ډېره استفاده وکړم، ځکه چې زه هیله کوم ستا له دغو معلوماتو څخه د مصر د ترقۍ او د نورو پاچاهانو د مهارولو لپاره استفاده وکړم. نن سبا هغه ځایګی چې مصر باید درلودی نه لري. په داسې حال کې چې د مصر ملت تر ټولو غوره ملت دی، خدایانو د مصر ملت ته د دې لپاره تر نورو ملتونو لوړوالی ورکړی چې د هغوی مشري وکړي، خو په خپله مصریان د ټنبلۍ له کبله نه غواړي چې له دغو ګټو استفاده وکړي. زموږ فرعون د دې لپاره چې نورو هیوادونو ته لښکرې ولیږي د یوه خیالي خدای د وسوسو له امله له انسانانو سره د مینې او سولې خبرې کوي. کله چې هورمهب دغه خبرې کولې، ما ورته زیر کتل او احساس مې وکړ چې هغه زما په نظر ډیر ستر شوی دی، ځکه تر هغه چې یو څوک لوړ استعداد ونه لري داسې افکار نشي درلودلی. زموږ هر شی زموږ د افکارو زیږنده وي. هغه کسان چې لوړ فکرونه لري او چمتو وي چې خپل افکار په خپل وخت عملي کړي یو ستر انسان دی. له همدې امله مې هغه ته وویل هورمهب تر اوسه پورې ما یوازې یو تکړه جنګي کس بللی او خیال مې نه کاوه چې د هېواد اداره کولو توان هم لري، خو نن په تا کې دغه استعداد ګورم چې ښایي فرعون یې هم ونه لري. هورمهب وویل آیا حاضر یې ما خپل مشر وبولي او خپل مقدرات زما له مقدراتو سره اړوند کړي؟ ومې ویل هو چمتو یم. هورمهب وویل سینوهه ته به له ننه وروسته په نورو هیوادونو کې زما غوږ او سترګې او زه به ستا په وسیله د پردیو ملکونو له حالاته خبرېږم. که ما ترقي وکړه او د سترو مقامونو ته ورسېدم، تا به په دې ترقۍ او نیکمرغۍ کې له ځان سره شریک کړم، او که مې ترقي ونه کړه او اپوټه مې موقف ټیټ شو، بیا به هم ته تاوان ونه کړې، ځکه چې د پخوا په شان به یو ډاکټر یا د طبابت په وسیلې به سره او سپین ترلاسه کولی شي. زما باداري او ستا نوکري شونې د ستا لپاره ډېرې ګټې ولري، خو تاوان به ونه کړي. بیا هورمهب زما له تمې ډېر سره زر راکړل او یو سرتیري ته یې دنده وسپارله چې ما ازمیر ته ورسوي چې په لاره کې څوک زما شته لوټ نه کړي. کله چې ازمیر ته ورسېدم، خپل سره زر مې څو شرکتونو ته ورکړل او په بدل کې مې د مټې خاورې څو لوحې واخیستې چې په اور پخې شوي وي او په دغو لوحو هغه طلاګانې لیکل شوي وي چې ما شرکتونو ته ورکړې وي. له ما پرته بل څوک نشي کولی دغه سره زر په بابل یا حتی هیواد کې ترلاسه کړي، او که غلو دغه لوحې هم غلا کړي وای د هغو لپاره یې ارزښت نه درلود. بله دا چې ما هم تاوان نه کاوه، ځکه چې بیرته به ستون شم او هلته به له شرکته نورې لوحې واخلم. زه تصور کوم چې د پخوانیو او وحشي پیرونو په پرتله زموږ د وخت یوه ګټه دا ده چې موږ ډیره طلا د دغو لوحو په بڼه لیږدولی شو او مجبور نه یو چې خپله ټوله طلا ولیږدوو چې د غلو تمه ورته پیدا شي او هغه څه چې لرو یې او یا د ټول عمر ګټه رانه یوسي.